دا یاد وساتئ. بعضی وخت کې خلک ذهن کې دا واچي یره پلان کې امام صاحب پلان کې مولوی صاحب راغی هغه په جمعات کې خبرې وکړي یره چې څوک د صحابه باندې تنقید کوي څوک د صحابه خلاف بکواس کوي څوک د صحابه خلاف جبه خوځي څوک د صحابه خلاف قلم خوځي دا اسلام دشمن دی دا قرآن دشمن دی دا د نبی له سلام د راوړ شریعت او دین دشمن دی. مولوی صاحب په جمعات کې ویلا څوک چې امام ابو حنیفه رحم الله باندې تنقید کوي څوک چې امام شافعی رحم الله په ذات مبارک بکواس کوي څوک چې امام ابو حنیفه رحم الله په مبارک غلط جبه غلط قلم خوځي مولوی صاحب په جمعات کې دا خبره وکړه چې یاره دا سړی گمراه دی دا سړی د اسلام دشمن دی دا سړی د قرآن دشمن دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راوړي دین دشمن دی. یاره د مولوی صاحب ذاتیاتو ما وی نه ذاتیات نری والله العظیم شریعت اسلامی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین د خلکو حفاظت کړی دی د خلکو تحفظ کړی دی د دې خلکو په ذریعہ سره ما او تا تر رسیدل دی ک کله زما او ستا په معاشره کې په صحابي باندې تنقید شروع شو ک کله زما او ستا په معاشره کې د صحابي خلاف بکواس شروع شو ک کله زما او ستا په معاشره کې د امام ابو حنیفه رحم الله په ذات باندې خلکو بکواس شروع کو د امام ابو حنیفه رحم الله د ذات په حواله سره خلکو اعتراضات شروع کړه بیا ما او تا دغه سره بایکاټ ونکو ما او تا دغه جبه بندي نکړي ما او تا دغه سیس روکتام ونکو ما او تا دغه سیس سدباب ونکو والله العظیم زما او ستا ایمان را پورته نشو نو والله العظیم دا خبره دلالت کوي په دې خبره باندې چې بیا زما او ستا ایمان د هغه درجه نه دی چې کله د الله په دین باندې حمله کیږي زما ایمان را پورته شي زما او ستا ایمان بیا د هغه درجه نه دی چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي شریعت باندې خلکو ظلم کو خلکو اعتراضات کول هغه شریعت او دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو را ختمولو کوشش کو بیا ته په دې پوه شه چې زه په هغه خلکو کې نه یم چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت محافظ جوړ شم زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت د پاره خپل ځان قربان کما خپل مال او خپل جان او خپل اولاد قربان کما ها کنن ستا په زړه کې د دې خبرې درد راغی چې یره یو سړی را پاسي دا په صحابه گزار کوي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه باندې بکواس کوي دا غوی په باره کې غلط قلم خوځي دا د نبی علیہ السلام د صحابه د شاګردانو دغه لوی امامانو په باره کې بکواس کوي دا غوی په باره کې غلط جبه خوځي دا غوی په باره کې غلط قلم خوځي بستا ایمان داو چې ته را پورته کړي تا وی دا زما ایمانی فریضه ده دا زما دین سره تعلق ساتي دا زما شریعت سره تعلق ساتي ته په شو واقعي ستا سره د دې خبره درد شته واقعي تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت په هغه محافظینو کې چې کله په شریعت باندې حمله کړي تب مې قربان کو. برال محترم وارز میرا کو باید چې زمونږ زنانه په دې باندې پوه شي نن که زنانه ته حق ملاو دی نن که په معاشره کې زنانه یو حیثیت دی دا شریعت اسلامی ورکړی دی دا د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دین چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی جهالت تیار ختم شو د زنانو سره کوم ظلم کېدو د هغه ظلم ایمو شو شي چې نن د ازادۍ کوم ناره لګيږي نن چې د ازادي نسوان په نوم باندې کوم مردار چغي لګيږي غلطي عقیدې نظریه بیانېږي په دې سره اصل کې زنانه بیا هغه د غلامۍ ژوند ته لېږل دي